बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मुहतरम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत के लिए एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे पश्तो ज़बान में परिंदों के नाम। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न नहीं सब्सक्राइब किया, मैं आपसे ख्वाहिश है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें। दोस्तानो, دا زه یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو، نننۍ ویډیو ما یو ځل بیا تاسو ته د اردو ژبې زده کړې باره کې جوړه کړې ده. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د پرندو یا د مرغو نومونه په اردو ژبه کې تاسو ته درښایم. نو نه غواړم چې ویډیو اوږده شي، راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، نو هیله درنه کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستانو ته هم ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو، ښي طرف ته په سره خط باندې اردو کې لیکل شوي او چپ طرف ته په شنه خط باندې پښتو کې لیکل شوي. لومړی کوه، کوه، کارغه، کارغه، اردو کې کوه، پښتو کې کارغه. باز، باز، پښتو کې هم ورته باز وایي. باز هم په اردو کې هم پښتو کې دواړو کې باز ورته ویل کېږي. ګید، ګید، ټپوس، ټپوس، مرغه، مرغه، چرګ، چرګ، مرغی، مرغی، چرګه، چرګه، طوطا، طوطا، طوطي، طوطي، اردو کې ورته طوطا او پښتو کې ورته طوطي وایي. کبوتر، کبوتر، کوتره، کوتره، مور، مور، طاووس، طاووس، چړیا، چړیا، چرچڼه، چرچڼه، ابابیل، ابابیل، توتکی، توتکی، بټیر، بټیر، مړز، مړز، چکور، چکور، زرک، زرک، چکور، زرک. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. که زموږ ویډیو خوښ شوي نو هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل آنلاین لره هم در سره سبسکرایب کړئ. که تاسو سره کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته जवाब درکړم. د الله په امان. दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. आपके पास कोई सवाल है कमेंट में लिख दो, मैं इंशाल्लाह आपका सवाल जवाब दूंगा. मुझे इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.